نن زه په دې خبرو ډېر افسوس کوم چې بار ملکونو کې بعضې داعیان هغې انګریزانو ته قرآن اورئ هندپري وله په غوږونو کې کښېږدي دغه انګریزانو د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې د قرآن په اورېدو باندې قرآن پې دومره اثر کوي بې اختیاره د سترګو نه اوښکې روانې وي یا قرآن کې الله داسې لچه کې ښودلی دی داسې اثر پکې پروت دی چې د کفارو زړونه نرموي د هغې د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې لیکن نن زمونږ زړونه دومره سخت شوي دي 1000 بار راته قرآن بیان کړی شي هیڅ اثر نه کوي زمونږ په زړونو باندې بلکې د قرآن په وخت کې د قرآن د ویلو په دوران کې زمونږ مسخرې زمونږ نخرې هغه هر چاته معلومې دي چې موږ څه کوو په دغه ټیم کې اوس په دې معاشره کې غټ فساد هغه دا دی غټ نقصان هغه دا دی چې سړی په خپله هم ګناه کوي خو بل سړي ته هم د ګناه دعوت ورکوي کله کله دا ډریوران نه وي د ډریورانو په دې ګاډي کې شاته په دې شیشه باندې د جینۍ تصویر لګولی د جینۍ تصویر یې لګولی زه کله سوچ وکړم د ده نه ډېر غټ قمقل نشته دی دا د خرو څه تړل پکار دي دا د جینۍ تصویر چې تا شاته به د شیشه لګولی دی تی خو نه که ته وایې چې زه پې زړه خوشحالوم او خوند ترې اخلم نو دا خو بل څوک ګوري نو بل سړی به ګناه کې مبتلا کې ته د به چا د موبایل نه ویډیو ډیلیټ کې د چا د موبایل نه به ته ګانه درې کې په دې تعلق فکر کړی دی ته چې ګانا چاته لوټ کی د چا موبایل ته وخیږي فیسبوک کې ته شیر کی ویډیو غلطه شیر کی تا خو د خپل اړې نه درې کړه د خپل میموري کارډ نه تا درې کړه لیکن په دې زرګونو او لکونو خلکو د هغې د موبایل نه به څوک درې کوي لږ هوش د کار واله نو د عقل نه کار واخله ولې خپل آخرت بربادې څو پورې به زه ژوند یم څو پورې به دا خواهشات او لذتونه دا زه استعمالوم د خپل الله نه بغاوت کوم د کالجونو د یونیورسټو کم غم به موږ ژاړو همیشه دپاره مخلوط تعلیم خو اثر هم دقه یې که نه چې په یو بینچ باندې تا سره جینۍ ناست دی ستا د ایمان به څه کیفیت وي دلته ستا ایمان به دلته څه پاتې شي په یو یونیورسټۍ کې په یو کالج کې پیغلې جلکۍ او دارنګې نوجوانان دا اوسیږي د دوی ایمان به په کم درجه کې پاتې وي